علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو د هر چا په خوږو خبرو مه تېروځئ. ځینې خلکو سره به مخ شئ چې تاسې به داسې سپین ورسره چلیږئ چې فکر به د ښه دوست د ښه ملګري وکړئ او دی به په لستوڼي کې مار وي. هر هغه څوک چې بې ځایه مصیفت کوي ځان دې وساتئ. هر هغه څوک چې کوم ښه کار په تاسو کې نه وي او په تاسو یې درتپي ځان ته وساتئ. هر هغه څوک چې ستا په هر بد کار باندې ستا ملتیا کوي ځان ته وساتئ. هر هغه څوک چې ستا د ملګرتیا د خپلوۍ او د دوستۍ ژمنې کوي خو ستا د چا په مقابل کې چې ته بد کوي او دی ښه په زغرده ستا مخالفت نه کوي او درته وایي چې آفرین زه ستا ملګری یم په دې کې پوه شه چې دښمن نه دی. خویندرونو ملګري دوستان خپلوان ډېر وخت غواړي. په چا به ډېر تېر شوي خو زه د خپلې تجربې چې په ما تېر شوي دي ما د لستوڼي ښاماران په 15 کالو کې پېژندلي دي. ما بیا ویل ډېر وخت ما مصرف شو. بیا په 21 کالو کې ما ویل اوهو په 21 کالو کې یو داسې دوست چې ما دوست ګاڼه او کله کله به شکي کېدم ولې چې ما به ډېر ښه جالت په هغه کار وایسته او ده به ما ته ویل چې آفرین ښه کار ده کړی دی بیا یې م وکړه. شکي به م شوم خو بیا به مې ویل چې دا سړی خو شپې ورځې ما ته تیار دی حاضر دی ډاډګرنې راکوي نو شک کې به یې واچولم. بیا د 28 کالو راسې د 28 کالو نه وروسته یې ما ته یو ټک راکړه. ټکونه خو یې ډېر راکړي خو د مالو د پیسو خو دغه 28 کاله وروسته ټک چې کوم دا بیخي داسې و چې زما د مرګ و. ولې چې نن سبا خو خواله رسانۍ دي په دې کې په یو او په بل نوم به راته او ما ته به واښونه کول ان تر دې چې تر کورنۍ راورسېدل. نو 28 کاله وروسته زه په دې باندې پوه شوم نو بیا ما د خپل ژوند نه وویسته. عزیزانو زه ډېر تور یم خو په زړه ډېر سپین یم. څه چې په ما تېر شوي زه د خپلو کشرانو خویندو ورونو سره شریکوم. دا د دې دپاره چې په ما وشو چې په تاسو ونه شي هغه کار ونه شي چې هغه درې ملګري وو یو په کنده کې شپې وغورځېد بل ته یې غږ ونه کړه هغه هم وغورځېد. هغه ویل زه خو غورځېدلی یم پرېږده چې دا بل هم وغورځېږي. درې واړه وغورځېدل چې بیا د راوچتولو څوک نه و. نو زه نه غواړم چې زه غورځېدلی یم چې تاسو هم راوغورځېږئ. الله مو ښاد و آباد لره متوجه اوسئ او د داسې خلکو نه ځانونه وساتئ.